منگل د نکاح مخ کی تقوا فرہزگاری پکار دا د نکاح پر ٹیم باندے منگلا تقوا و فرہزگاری پکار دا د نکاح نہ بعد منگلا تقوا او فرہزگاری دا پکار دا نکاح دا عبادت دے د دیو جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا چی دی آغا خطبہ ویلے دا خطبہ دا دی دا پارا مسنون گرزولے دا زکا دا یو عبادت دے نو دا دی عبادت پا ٹیم باندے منگلا تقوی پکار دا منگلا پرہیزگاری پکار دا منگلا دا اللہ نے یر پکار دا دا سنا چی دا دا عبادت دا پارا منگ علماء را اغوالو منگ نیکان خلق را اغوالو او بیا آغا نکاح آغا دا نیکے کار آغا زمانگا پا گناہ باندے سشی دا بدل شی پاگی کی منگ دمر ناپرمانے دا اللہ اکو دمر سرکشے آگی کی اکو چیغا آغا عبادت آغا بیا دا کور والا دا پارا دا محلے والا دا پارا دا کلی والا دا پارا آغا یو عذاب چی دی آغا اگرزیگی آغا دا سر درد چی دی آغا اگرزیگی یادا چی آغا نیک عمل آغا عبادتو یادا چی آغا پا عذاب باندے آغا پا گناہنو باندے آغا چی دی آغا سشو آغا بدل شو تا دیو جنا اللہ تبارک و تعالی تا تقوی ذکر کردی دی او نبی علیہ السلام خطبہ کے تقوی دا دیو جنا ذکر کردی دا چی گوری دا یو عبادت دے دے کے بخیال کے اول کی بمزان کے تقوی پیدا کے پا دے ٹیم باندی بمزان کے تقوی پیدا کے رست با انبیاء تقوی او فرزگاری دا چی دے اگر اختیار ہے شریعت نکاح دا مومن مسلمان دا پارا بعض صورتونو کے لازمی گرزولے دے فرض واجبی چی دے اگر گرزولے دے چکل انسان گناہوں کے مبتلا کی گی گناہوں چی دی اغا کی ددن چی دی نفسانی خواہشاتو با دی سے جوان دے دے دوران کے دا پارا نکاح دا لازمی دے دا ضروری دے دا پارا دا دی چی دی نکاح دا وجنا دا گناہ نزان چی دی اغا اساتی لیکن افسوس پا دے خبر باندے چی منگ نکاح ننزان تکران کلے دے نکاح منگزان دا چی دی اغا مشکل کلے دے دیر طور سرے پکورن کی پدی انتظار باندی ناستی دی چی زما تو پوس لبسو کاشی ما بسو چی دی اغا اغوالی پدی انتظار باندے اغا طور سری کورن کی خپل امورن چی دی اغا زارلکی خپل ویخت اغوی سپین کی داغی دا پارا رشتہ چی دی اغا رانش ولی نکاح منگ دمر گران کلے دی منگ دمر آغی کی رواجون رئیستلی دی منگ پا آغی کی دمر استلی رئیستلی دی چی آغی استلو تا او آغی کڑاونو تا آغی تکلیفونو تا اس سوک چی دی آغا تیار ندی دا دی وجہ نزماستا دروازے لسوک نرازی چی زماستا دا خور لر تپو سوک چی دی آغا اوکی منگ دمر زان تا مشکلات دا چی دی آغا پیدا کری دی شریعت ماتا تا دیر یو عجیبا یو آسان طریقہ چی دی آغا خود لیدا شریعت ماتا تا نکاح دیر زیاد آسان کلے دے او نن سبا چی دی لور خور کو ایدنشی ندوادن دریسلور کا لمخ کی تیاری شروعی داغی دا پارا با سامانو ناغستری کی گی مور عاجز بیلی گئی بزان با قرضونا اڑی پیسے با ورلا جمع کی دا پارا دا دی چی دا خاون کور بیا سبا زما دی لور لچی دی اغا پہ غور ورنے کی دی دا سوک سپک چی دی اغا اونو گوری مور لگیائی کوشش کی پلار لگیائی چی دی اغا کوشش کی دا آغی وعدہ دا پارا اغوی پیسے جمع کی اغوی قرضونا بزان باندی دی چی بزان باندی اڑی دا پارا دا دی چی زما لور سپک اخکارا نشی زما لور بد اخکارا نشی زما لور دا کور نا پا عزت باندے چی دی اغا سشی اغا رخصت شی او بیا که خاون کور والی
ناغي باندې موږ څومره بوجونه اچو لور خو در کومه خو یو شرط پکې دا دی یو شرط پکې دا دی دومره شرطونه موږ ووایو چې د هغې عجز هغې شرطونو ته بیا ملا چې دی هغه ماته دوباره هغه بیا نه راځي موږ د هغې خپل کور نه په خپله باندې خلک چې دی هغه کټار کو په څه شي باندې په دې وسني رواجونو باندې په دې وسنو ګرانو باندې موږ هغه نکاحونه څه کړي دي هغه ځان ته ګران کړي دي نو د تقوا ذکر ځکه الله کړی دی او نبی علیه الصلاة والسلام خطبه کې دا آیاتونه ذکر کړی دي چې مؤمن مسلمانه هر حال کې د نکاح نه مخکې د نکاح په ټیم کې د نکاح نه وروسته د دریو واړو حالتونو کې د الله نه یره اختیار کا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا هغه صحابي دی دا په عشره مبشرو کې دی دا هغه صحابي دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې د جنت زیری کړی دی له صحابه کرام داسې دي چې باغی باندې په دنیا کې د جنت زیری راغلی دی یو باغی کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دی دا هغه عظیم الشان صحابي دی یو وارد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس تراغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناست دی په دې جامو باندې یو زیړ داغ ام تور موږ چې تکلا عطر اومګو یا سپریسو کوچانګي سپینی جامې نو باغې باندې یو داغ پاتې شي یا داغه عطر هغه رنگ پی پاتې شي یا داغه سپری رنگ پی چې دی هغه پاتې شي دغه شانته هغه باندې د زعفران یو زیړ رنگ پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس ته نه کی عبدالرحمن دارنګ د سدي هغه د الله رسوله نکاح میکړی دا د یو زنانه سره می نکاح کړی دی دا داغي نکاح داغي په وخت کې داغي خوشبوئی د هغه زعفران او هغه اثر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسوی بارک الله لك وعليك الله دې ستا د پاره په دې واده کې برکت چي دي دا واچ اولم ولو بشاتن وی ولموکا اگر که یو بيزولي دي ګورا په دې واقعیا کې زما ستا د پاره سبق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عظیم الشان د لوی مرتبه خاوند دی لیکن دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دا نکاح پتہ وطا نشتا تپوس دینا کی اغوی دا اللہ رسول نکاح میں کڑے دے شریعت ودون دا سے احسان کردی نبی علیہ السلام دا وعدنا ندے خبر او بیات دا گلے نکی چه عبدالرحمن تا ماتا وینا ندا کڑے ماتا دی ال ندے ویلے ماته دی پکې وینا نه ده کړې دا ګیله دي نه کی سی ورته دعا ورته کی بارک الله لك وعليك الله دې ستاسو وعده برکت کی اولم ولو بشات ولمؤک ډوډۍ ورکه دې خلق لا اگر که یو بيزولي د صحابه کرامو ودونه داس ساده شریعت ماتا تا دا خبره خودلی دي چې واده کې په ساده طریقې سره وکا واده ډیر آسان دی نن به مونږه خپل لولا دومره مہر دومره کالی مقرر کو 20 تولے 15 تولے دا په نکاح کې خامخا ویلې کیږي من نه دا کولی شی ورلا مال د سرشتي مالداري کولی شی ورلا خو سبا د دې خبره خیال ساتل پکار دي چې آیا زما د لور با د دې حق ادا کی د دین به زکات ورکی د دې به قرباني وکي یقینو کې ډېر زنانه داسې دي چې وي دا خبره دې پته نشته ډېر زنانه داسې دي چې دا وی په
20 تولے 25 تولے 15 تولے دا مہر دے اغیبا ډېرې کمی کوزي به چې زکات به ورکړي اکثر زنانو نه زکات پاتې شي پته ورته نشته د قربانۍ ټیم راشي د قربانۍ پته ورته نشته چې زما په دې کالي و قرباني به ما کېږي که نه کېږي نو دا پیدا شو که نقصان شو نو چې مونږ په ودونو کې اسانتیا چې دغه څوک هغه پیدا د تکلیف نه مونږ ځان چې دی هغه بچ کړو ډېر نوجوانان داسې دي دا غواړي هغه پخوانی وخت نه دی دا د فتنو او د فساد دور دی دا د موبایل او د نیټ دور دی وسري نوجوانان هغوی خپلې ځوانۍ تباه کړې هغوی خپل وختونه په موبایلو باندې چې دی هغه تباه کړو هغوی خپل خواهشات خپل لذات خپل طاقتونه په موبایلو باندې وبایلل مهربانی وکړه په نکاح کې اسانتیا ځان ته پیدا کړه دا تکلیفات ختم کړه چلونم په نکاح شي بچولا خپل نکاحونه چې دی هغه وکړه نن سبا چې ورکې 30 سال ته رسیږي هغه خپل ځواني او خپل طاقت بایللی دې خبرې ته سوچ پکار دی داسې وخت راغلی دی داسې فساد داسې حالات راغلي دي چې ما تعالی دغه خبرې اجازت نه راکړي چې موږ خپل الوات په ټیم باندې سنبال کړو او ډېر نوجوانان داسې دي چې هغوی د دې خبرې په تمه دي چې پلار به مې راله کله نکاح کي کله به راله واده چې دی هغه کي موږ دا ټارګېټ کړی چې بچې به مې نوکر کېږي دی به په خپلو خپو باندې ودرېږي بیا به ورله هغې نکاح چې دی هغه کوم دته به یا نوکري میلاویږي یا نه یا به دې نوکر کېږي یا نه او به نوکرۍ کې به د خپل ځان خپل طاقت خپل ځواني دا هر څه سره داسې کړي دا بایللي نکاح دې کې الله برکات یې دي انسان چې کله یوازې الله دله د یو کس دا رزق ورکي چې کله دې نکاح وکي الله ورله بیا د 2 کسانو رزق ورکي چې بیا بچي وشي الله ورله د 3 رزق ورکي د الله په خزانو کې کمی نشتا دا مه وایه چې زما بچی کار نکي څه به کېږي که نکاح مې ولو کو واده مې ولو کو نه 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 ته خو د جسم خیال ساتې خو د روح خیال دی ولا نه دی ساتلی روح به چې دی هغه برباد شي روح به چې دی هغه مړ شي زما خلاصه د خبرې دا درونو چې مونږ څه پیدا کو اسانتیاګانې پیدا کو خپل ضرورت ته چې دی هغه وګورو د خپل ضرورت مطابق کار چې دی هغه وکړو په ځان باندې د ضرورت نه زیات بوجونه چې دی هغه نه اچو حضرت جابر رضی الله عنه دا یو صحابي دی د نبی علیه السلام نبی علیہ السلام یو غزا لتلی دی غالبا چې غزوه بنو مستلق دا غزا ده نبی علیہ السلام صحابه کرام را روان دي حضرت جابر رضی الله عنه رستو کیږي وخه ډیره زیاته سستا ده طاقت پکې نشته نبی علیہ السلام دې ته پوښ کی جابره ټول سس کیږي د قافلې نه رستو را روانه هغه ته وی د الله رسوله زما دا اوخ کمزورې دی دغه طاقت نشته تللی نشي د دې وجه نه زه د قافلې نه رستو روان یم نبی علیہ السلام یو نری چامبک یو څنګه ما تکړه او د حضرت جابر رضی الله عنه دی اوخ له روا چولا چې کله اوخ له روا چولا اوخ په منډه باندې شو د تمام قافلې نه اوخ مخ کې چې دی روان دی نبی علیہ السلام ته فرمایي جابر دا اوخ د خرسینا هغه د الله رسوله خرصومه کتا سو اخله اسه واخله نبی علیہ السلام ته فرمایي نه قیمت وایا د الله رسوله یو اوقیا د دې قیمت ته چې دا غینه 40 درهم راغیږي نبی علیہ السلام ته فرمایي دا غوډه ډیر لوی قیمت وي
خندلې وسره بیا ورته بهر حال زما شو په یو اوښیه باندې په دغې باندې شو زما جابر رضی الله عنه ډارې کې د اوښ نه راکوش شو نبی علیه الصلاة والسلام ته وی اوښ والی نبی علیه السلام وی نه چې کله ورسېږو بیا به خبرې کوو حضرت جابر رضی الله عنه بیا په هغې اوښ باندې کېناست قافله مدینې منورې ته راورسېدله جابر رضی الله عنه راکوش شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله رسوله دا اوښ والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي لږ صبر وکړه وی واده دې کړی دی وی آو د الله رسوله واده خو مې کړی دی ابکرن ام سیبا وی آیا باکره جینې دې کړی دا کنه سیبه دې کړی دا باکره مطلب آغا جینه چې مخکې نی په نکاح شوی باکره هغې ته ویل کېږي سیبه هغې ته وایي چې هغه مخکې په نکاح شوي هغه وی د الله رسوله سیبه مې کړې ده مطلب مشره ښځه مې کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وی وله جینې دې ولې نه کوله دا مشره دې ولې کړې ده خبره دې پورې کوم د ضرورته پورې اغي عرض کی د الله رسوله وی زما پلار چې کله وفات شو زما کچې وړې وړې خویندې ته نه پاتې شوې وي زما وړې وړې خویندې دي ماشومان نو ما دا نکاح په دې بنیاد د مشر ښځې سره وکړو که چېرې وړه وکړمه او نوې جینۍ وکړمه نو زما دا خویندې م وړې دي ماشومانې دي او هغه به م تجربه به یې نو زما د دې خویندو خیال به ونه ساتي د دې وجې مې مشره ښځه وکړه چې د هغې تجربه به سې وایي هغه به د ماشومانو خیال ښه ساتلی شي د هغې وجې نه د الله رسول وایي ما مشره ښځه وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعا کی بارک الله لک وعلیک او بیا ورته وی الله دې ستاسو دا جمعوالی دا برکتي نو یو خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خو واپس ورکو پیسې ورلم ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا اسی هغه خوش طبعی چې دی هغه وکړه پیسې ورلم ورکړي وخي ورله ورکو خلاصه مې د خبرې دا ده چې د دې واقعیا نه مونږ ته یو سبق دا میلاو شو چې ګوره حضرت جابر رضی الله عنه نکاح کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه دی خبر په ساده طریقې سره واده کړی دی دویم خپل ضرورت ته کتلی دی د هغې ضرورت په بنیاد باندې څه کړی دی نکاح کړی دی ورونو مقصد زما د خبرې دا دی چې مونږ نکاحونه اسان مونږ داسې ځان ته خپله ګران کړی دی د دې ګرانۍ د وجې نه زمونږ ډېرې تورسرې کورونو کې ناستې دي ډېر نوجوانان هلکان داسې اسې ګرځي د هغوی ځوانۍ خرابېږي د هغې طاقتونه خرابېږي اوس هغه وخت نه دی انسان ډېر کمزوری شوی دی د انسان د عمر ګارنټي مخکې هم نه اوس خو د سره نشته ډېر نوجوانان هلکان ځوانۍ کې چې دی هغه وفات کېږي مړه کېږي د دې وجې نه چې مونږ د شریعت په احکاماتو باندې عمل وکړو خپل بچو له په خپل لاس باندې نکاحونه چې دی هغه وکړو او په ساده طریقې سره ورله وکړو چې کم شریعت مونږ ته اجازت راکړی دی څومرې ګرانۍ راغلي دي څومرې مشکلات راغلي دي د انسان په یوه توله باندې سمې نه راځي څومرې ګرانۍ دي نو چې مونږ دغه تکلفات دا ختم کړو په اسانه طریقه باندې په پیسو کې چې دی هغه مهر مقرر و 1 لاکھ روپۍ مهر کېږي 1.5 لاکھ روپۍ مهر کېږي دا نه چې 10 تولې به ولګې 20 تولې به کې سړی به بوډا شي خو نکاح بیا ونه کړي د دې وجې نه چې مونږ د نکاح په معامله کې لږه نرمي اختیار کړو اسانتیا پکې چې دی هغه پیدا کړو د دې ډېرې زیاتې پیدې دي د دوه خاندانونو مابین کې اتفاق راشي کور چې دی دا د سړي محفوظ شي د ګناه نه انسان چې دی هغه محفوظ شي خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیہ السلام خطبه کې دا 3 آیات ویلي دي په 3 واړو کې تقوا ذکر ده چې مونږ د نکاح نه مخکې تقوا اختیار کړو د نکاح په ټیم کې مونږ تقوا اختیار کړو بیا د نکاح نه وروسته د ښځې د خاوند به زندګي تیریږي د یو بل باندې به حقوق وي
نو په هغه حقوق کې بیا مون تقوا اختیار کو. دا حکم زنانه ته دی، دا حکم نارینه ته دی چې نارینه به تقوا اختیاري د زنانه په حقوقو کې، زنانه به تقوا اختیاري د خپل خاوند په حقوقو کې، د الله په حقوقو کې. زندگی به خیسته خوشگواره مزیدار چې دی هغه رواني. الله تبارک وتعالى دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.